اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ورک بندگان را پیدا کی رب العالمین. یا اللہ زمن ورک بندگان اللہ را پیدا یا اللہ کمی میند چی دردی دلی دے اللہ نوری ونما دردو یا اللہ کم پلاران چی دردی دلی دے اللہ نوری مدردو یا اللہ کمی خزی چی دردی دلی دے اللہ نوری مدردو یا اللہ کم بچی چی د پلارانو پلی دو پارمان دی اللہ تیو لراو یا اللہ اختر را روان دے ہر سڑے خپل پلار مور خزی بچی نزی یا اللہ زمن جیلین مومنان را پیدا کی یا اللہ کپا کم گناہ دی نیولی اللہ تیرا پیدا کی یا اللہ نور دا مومنان اوخ کے وچے کے اللہ کا دا دنیا کم گوٹ کے اللہ جیلینی یا اللہ چی پا کم دنیا کے دا چاہ سی اللہ تیرا ولی کورون یا اللہ اللہ دا دردی دردی زڑنا یا اللہ دا دردی دردی زڑنا اللہ نور مدد یا اللہ ستا بذات زمن قسمی دا جڑا زیم نشتا یا اللہ دا سپارشم چوک نشتا اللہ تم ربی یا اللہ بستے پا مگ رحم وکا یا اللہ یا اللہ آغا خزی و بچی رب العالمین چی سرپرشی نشتا زما اللہ تا دا خلق را پیدا کی یا اللہ دا ورک دا دنیا کم گوٹ کچی دی اللہ دی کورن دا یا اللہ بستے دا غمی نور موک دا واللہ یا اللہ رحم پہ وکا یا اللہ کا پتسو گناہ دینی ولی بستے غا گناہو تا ماب کرم یا اللہ دا قرآن دا توسیلہ کہو یا اللہ دا مومنانو دا وخ کی توسیلہ کہو یا اللہ دا چنگارو جڑا دا توسیلہ کہو اللہ ارما خام دا ورکو پکورنو غمی اللہ دا ورک را پیتا کی اے دا یوس یعقوب ربا اے دا یعقوب ربا تا ورک یوسف را پیدا کر اے دا یعقوب ربا تا ورک بنیامین را پیدا کر اے دا محمد رسول اللہ ربا اے دا انبیاء ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تا رحم وکی یا اللہ تا تم لا سند رحم وجد کری دی اللہم لا تردنا عن بابک من الخائبین اللہم لا تردنا اللہ منگل دا دعا چل نرازی اللہ دا نیکانو خلقو دعاگانو کم نصیبو کی یا اللہ چوک چه دا چاہ نخواری دا چاہ دروازی لراغلی اللہ کمڑی تی کڑی اماب کئی اللہ تا دا سوال کو اللہ دا مسلمانانو مشکلات حل کی یا اللہ نن مومنان وور کے ولار دی یا اللہ مومنان پا وور کے سوزول کی گی یا اللہ پا گرم تیلو کے سوزول کی گی یا اللہ پا بارودو سوزول کی گی یا اللہ تا پی رحمو کی یا اللہ تا پی رحمو کی یا اللہ زمان چکم شیخانو پات شوی دی دا کم الظالمانو دا لاس شیدان شوی دی یا اللہ لاسون مات کی یا اللہ پخپل قہر اختا کی یا اللہ بچی تیمانان کی یا اللہ خزی کنڈ کی یا اللہ مورو پلاری ہوتا دسی وجڑے لکہ دا دی مورو پلار چی وجڑول اے اللہ یا اللہ تا دا مومنانو پا حال ورحمی گی یا اللہ دا مومنانو پا حال ورحمی گی یا اللہ یہود و نصوراو او ہندوانو نن دیر بدماشی پا مومنانو شروع کردی دا اللہ پا خپل چپیڑے ہوا
الله د نمرود په شان ماشي پرې راولېږه، الله د فرعون په شان اوبه پرې راولېږه، الله د ابرهه په شان کاڼي پرې راولېږه، الله د قوم شعیب په شان د لوط په شان زلزلې پرې راوله، یا الله د قوم نوح په شان طوفانونه پرې راوله. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي منهم احدا. یا الله کم طالبان او طالبات الله چې دلته راغلي دي، یا الله ښایسته علمونه وله ورکړي، یا الله ښه علمونه وله ورکړي، یا الله د دین ستنې وګرځي، یا الله مشکلات یې حل کړي. الله داسې ورونه به وي د هغوی به داسې مشکلات یې رب العالمین چې به موږ ته نه معلوم. اله العالمین ته وله مشکلات حل کړي. یا الله زموږ د طالبانو باندې چې چا مال لګولی دی رب العالمین تا ته ښه معلوم دی. الله یا الله د هغې په دنیا او آخرت وله عوضونه ورکړي. یا الله ته وله بدلې ورکړي. الله دا اجتماع تا ته پته د زموږ د وس نه بار ده رب العالمین چې چا مال لګولی دی الله بچو کې وله برکت واچوي، الله په ښځو کې وله برکت واچوي، الله په پیسو کې وله برکت واچوي، الله په دنیا او آخرت وله بدلې ورکړي. الله مرضونه او مصیبتونه یې وساتي. یا الله دې ګاونډیانو د مدرسې د طالبانو سره ډېر احسانات کړي، دعا ورته وکئ. الله دی له په عمرونو کې، په اهلونو کې، په کورونو کې یا الله ډېر خیر او برکت واچوي. رب العالمین کوم ورونه چې دلته راغلي دي الله تا ته د هر چا مشکلات معلوم دي رب العالمین ته یې وله حل کړه. یا الله ته یې وله حل کړه. یا الله خوشحاله زړه یې وله بوځه. الله ما ته به نه معلوم، د هر چا به داسې مشکل چې الله تا ته معلومات دي. الله که دا سړي که دا زنانۍ الله د ټولو مشکلات حل کړي. یا الله د ټولو مشکلات حل کړي. یا الله دردونه دردېدلي زړونه الله ته پې پټۍ ولګیا د خوشحالۍ. یا الله یا الله یا الله زموږ کوم ملګري طالبان دي نور وروڼه دي الله نن په سفر باندې ځي الله د لارې سفر یې آسان کړي، الله د حوادثو نه یې وساتي. الله رب العالمین د پلار او میندو عمرونو کې وله برکت واچوي چې کوم مړی الله قبرونه وله د نور نه ډکې. یا الله امامان د دین یې وګرځي. الله چې د چا نکاحونه نه وي شرعي نکاحونه وله ورکړي رب العالمین. الله چې د چا څه حاجات وي یا الله ته وله د خپلو خزانو نه پوره کړي. الله زموږ زندګي حیات طیبه وګرځي. یا الله زموږ دا مدرسه اله العالمین دا د دین یو مرکز وګرځي. الله که موږ پکې نه یو رب العالمین وروسته الله دا د دین یو مرکز وګرځوه. یا الله الله زموږ په ژوند باندې الله ټول مدرسې الله د دې حفاظت وکړي، ټول علما الله د دې حفاظت وکړي. زموږ د مدرسې مدرسین نور علما زما ورونه زما ترونو زامن ماما زامن دا ټول ورونه زمونږ چې دا نن دلته راغلي دي اله العالمین د ټولو شرعي حاجتونه الله ته پوره کړي. الله الله ته یې پوره کړي رب العالمین. الله زموږ دنیا کې حیات طیبه نصیب کړي، قبر هم الله د نور نه ډکې، خاتمه هم په ایمان کې، قیامت کې هم سپین مخې را پورته کړي رب العالمین. ای زموږ الله ای الله ته موږ آسان حساب وکړي. د محمد رسول الله د حوض کوثر وبم نصیب کړي، د محمد رسول الله د حوض کوثر وبم نصیب کړي. الله تله د میزان هم په طاعاتو درانه کړي. الله پل صراط سم مدد وکړي، جسر القنطره کې مدد وکړي. رب العالمین د جنت دروازې راته کلاو کړي، دا خلکو نه م وګرځي چې تا د هغې باره کې ویلي چې سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ای زموږ الله چا چې موږ له چټونه را کړي دي مطالبې کړي دي الله د هغو حاجات تا ته معلوم دي، الله ته یې وله پوره کړي. یا الله ته دې ملګرو ټولو څه احسان وکړي. یا الله ته څه احسان وکړي. یا الله په موږ داسې خلک مه مسلط کړي چې هغه ظالمان یي او الله په موږ ظلمونه کوي. یا الله موږ کمزور یو، الله ته زموږ حفاظت وکړه. یا الله ته زموږ حفاظت وکړه. یا الله زموږ څه وسلې نشته، اله العالمین زموږ سره باډي ګارډونه نشته دی، زموږ څه اسباب او قوت نشته دی. رب العالمین زموږ لوی قوت دی، الله ته زموږ مدد وکړه. یا الله ته دې مدرسې حفاظت وکړه. یا الله ته دې مدرسې حفاظت وکړه. الله رب العالمین د ظالمانو نه وساتي. اللهم لا تسلط بنا من لا يرحم بنا ولا يخافك فينا. الله قیامت کې د محمد رسول الله د شهدا او د صالحین او صدیقین سره یو ځای کا رب العالمین چې څو پورې زموږ ژوند کې خیري الله موږ له د ایمان سره ژوند راکړي.
رب العالمین که چېرته زموږ ژوند کې خیر نه وي او کله موږ له مرګ راکې نو الله موږ له د شهادت څخه مرګ بې نصیب کړي. الله د ټول امت دعاګانو کې نصیب وکړي. الله که موږ مړي وو کېدی شي که الله دې وخت پورې نه یو نو الله چې ټول امت څونه دعاګانې کوي الله اتفاقو کې زموږ نصیب وکړي. الہ العالمین الله که زموږ دنیا کې پاتې کېدلي هم د ایمان سره پاتې کړي. الله د فتنو د حرامو نه مې وساتي او رب العالمین که آخرت ته درتګي الله پر رڼو سترګو م درولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا ودروسنا وسائر أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.